بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو. آیا زه سره د ښکلا ټي وي په شیشه باندې یو ځل بیا د نن میلمه کې موږ سره چې کوم ښاغلی شخصیت دی، زه به دومره قدرې ووایم چې واړو موږ دا زموږ وطي چې کوم دی دا د شاعرانو ګڼو دلته کې به مشاعرې کېدې، خلک به د لرې لرې ځایونو نه راتللو او زه به دا وایم چې شوق به یو خلک به یو ډېر غوغا به وه چې خلکو به وي چې یاره په وطي کې په پلانې حجره کې چې کوم دی مشاعرې دي، خلک راغونډ شوي دي او مینهوال ډېر وو، خلک شوقیان ډېر وو، د دغې اورېدونکي ډېر وو. اوس د وخت سره سره هغه شوقیان پاتې نه شول او هغه تماشبین پاتې نه شول. وجه څه ده؟ د دغې په هکله باندې به د ښاغلي شخصیت نه معلومات هم کوم. د دې په هکله به زه دومره قدرې ووایم چې هم د داسې مشرانو نه موږ زده کړې کړي دي. نن د داسې څه جوګی چې نن ستاسو مخامخ یو څو خبرې د سره ماتې ګوډې کولی م شو. دا د دې شفقت و د دې مینه وه چې موږ یې دې حد ته راورسولو چې ستاسو مینهوالو ته چې کوم دی نو نیغ په نیغه مخامخ یې کېنولو او ډېر هم داسې زده کړي دي. داسې ایډونچر قسم انسان چې زه وایم چې د فطرت منجور دی نو کم بني، ولې چې د ښایست لیونی دی او ډېر یې د پښتو ادب له داسې پنګ ورکړي دي چې هغه بلکل د ستاینې وړ دي. کو د نثر په میدان موږ دی وګورو یا چې کوم دی نو د شاعرۍ په غزل په بنیاد وګورو نو ډېر غټ خدمات یې دي او اوسه پورې لا زه یم چې ستړی نه دی او خار یې نه دی منلی. خو بس دونه به ووایو چې حالات داسې کړکېچن دي چې خامخا خېټه هم څه غواړي. د دې خېټې د مړ کېدو دپاره هم څه پکار دي. هغه شعر یې دی هم د دې په شعر دي زه راوبلمه چې خلیل د کار خوند داسې واغسته چې یوه لحظه چېرته اوزګار نه کښېني نو بلکل په دې مقصودن کې م رانیولی دی او تاسو سره نیغ په نیغ به انشاءالله د دې خبرې وورئ. نو اوس په دغه خوږ انسان، یو ډېر سپېڅلی انسان، یو ډېر موږ ته زړه پورې زموږ مشر، زموږ قدردان اقبال خلیل صاحب چې تاسو سره نیغ په نیغه به خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مننه ایاز صاحب، ډېره مننه یو ځل بیا، بلکې ډېر زیات تشکر، مهرباني. تاسو چې دا دومره خپل قیمتي وخت وکاږه او ما له رالی په الله تعالی باندې ډېر ګران شی. تاسو ابتدا کې یو خبره وکړه چې وطي کې به ډېرې زیاتې سرګرمۍ وي، مشاعرې به وي، خلک به وو. نو هغه خلک اوس هم شته، دا نه چې نشته. ټیک ده چې بعضې مشران پکې نشته لکه زرګل بابا او فریدګل او نثار لالو، داسې نور زموږ ګڼ ملګري وو چې هغه اوس په دې موجوده وخت کې نشته، حیات نه دي. صحیح. خو هغه کسان اوس هم شته لکه سید هم شته، رشید هم شته. د دې نه علاوه چې دی نو نورې داسې هستې دلته شته. خو وخت سره سره دغه خلک چې دی لږ غونډه کې ستړی شي، لکه زما ستړی شوی دی. دا نه چې د دې هغه شوق نشته، هغه ذوق نشته. لکه معراج لالا دی، الله تعالی دې جمدې ساتي، ډېر جینیس سړی دی، ډېر زبردست سړی دی. هغه چې دی نو کم وخت کې دا تاسو خبره وکړه چې ډېر زیات به دلته کې د خلکو شوق و ذوق و اجرې به وي، محفلونه به. نو دغه معراج لالا چې دی نو په دغه دوران کې دا 87 ورو تقریبا مونږ یو ټولنه دی، مراد باچا دی، خدای جمدې ساتي، یاسر باچا والد صاحب، هغې مونږ راغونډ کړو یو پلیټ فارم باندې او هغې کمالځای ټولنه جوړه کړه. د میاګانو په حجره کې هغې په خپله حجره دا په مردان کې په ډومبي ځل دا یو ټولنه چې کوم دی نو جوړه شوه او د هغې صدر چې دی نو انور خیال و. انور خیال د مخکې موده کې وفات شوی دی، الله تعالی دې وبخي، د بخانې دی، یو کال نیم مخکې. نو هغې صدر که او زه خزانچي کړم، سید نایب صدر که. زموږ ملګری ډېر لازواله شاعر، لاساني شاعر محمد سید بلکې زما ورور دی، بې پردې مې دی، ورته ورور وایم. هغې چې دی نو نایب صدر که او معراج لالا چې دی نو هغه مونږ سره په دې کې برپورې څه واخېسته. بیا پکې رشید باچا هم راغی
د هغې محفلونو دوم دومره لاړه چې خلکو بیا موږ ته دعوت راکړو چې تاسو راځئ او زموږ اجرو کې د محفلونه کوئ. نو موږ خلکو ته ووایو چې یاره موږ د معاشرې له یو شعور ورکوو چې دا خلک راویښ شي د تعلیم په میدان کې، د صفایۍ په میدان کې، زموږ د لارې کوڅې چې دي چې دې ته د کمیټۍ والا جت را نه شي، دا موږ پخپله صفا کوو. اقبال خلیل صاحب دا راته ووایه چې تاسو د چاربیتې خبر وکړه. چاربیته یو ډېر زموږ ښه سمت دی، زوړ سمت را روان دی چې د بلا کال راسه چې کم دی نو دا چاربیته وه، لکه موږ ووایو چې عبدالواحد ټیکهدار صاحب، دا شنظرګل بابا، فریدګل صاحب تاسو یاد کړ. اوس چاربیته نه لیکلي کېږي، وجه څه ده؟ چاربیتې هغه رجحان د شاعرانو دغه طرف ته ولې ختم شو؟ د چاربیتې رجحان ختم شوی نه دی، خو وخت سره سره ادب کې غزل دومره زیات را ننوته چې هر نوي لیکوال چې دی نو هغه په غزل باندې طبع ازمایي کوي. او عجیبه خبره دا ده چې کوم سړی که هغه د نن نه 10 کاله مخکې غزل لیکلی دی نو هغې کې یو نویوالی دی، ښکلیوالی دی پکې، یو جدیدیت دی پکې، یو رانایي ده پکې. او که وروستو دغه غزل بیا 2000 نه په دې خوا لیکلی شوی دی نو نوې موضوعات پکې راغلي دي او هر سړي په هغې باندې طبع ازمایي کړې ده. زه بعضې وخت کې دومره حیران شم چې یو ورکوټې شاعر به راشي او هغه به داسې غزلي وي چې زما کم از کم په ادب کې 38-39 سالي شو، زه هم ورته حیران شم. حالانکې د غزل په میدان کې چې دی نو خلک هم ما شاسوار ګڼي چې اقبال خلیل ډېر اوچت غزل لیکي، خو هغې ما هم حیران کي. نو چاربیتې طرف ته دا نه چې چاربیته څوک لیکلی نه شي، خو چاربیته ځان کې نوې موضوع نشي را مخې ته کولی چې خلک د هغې باندې طبع ازمایي کړي. زموږ یو ملګری دی د سبحان الله ځای کې راځي، زموږ هم اشنا دی، نوید غالبا نوید دغه هلک دی، چاربیته لیکي او ډېره ښه لیکي. حمید عاطف هغه هلک چې دی ډېره ښه چاربیته لیکي او موږ یې اکثر ته وورو، خوند ترې والو، خو په دې دومره محفلونو کې ما د بل چا د خولې نه چاربیتې ونه ریدې. دغه سړی چې دی نو واحد غزل داسې یو صنف دی چې دا ژوندی او برقرار پاتې کېږي. دا بالکل برقرار پاتې کېږي. لکه زموږ ډېر ملګري چې دي نو هغوی نظمونه هم ډېر لازول لیکي، شاهکار نظمونه لیکي. محمد سعید صاحب زموږ ګران ملګری دی. د دې نه علاوه په مردان کې چې دی نو زموږ ملګري عمر صادق ډېر د کمال نظم لیکي. اورې د دې نه علاوه چې دی نور داسې لیکوال دي چې زه ترې نظم وورم نو ډېر یو انفرادي نظم زه وورم د هغې نه، داسې شته دی ځای په ځای کسانه. خو کوم غزل چې لیکلی شي ته یقین وکړه چې هغه ته یو غزل وورې نو د غزل هغه وجود دومره خور دی چې هر سړی یې په یو جدا خیال باندې لیکي او نوې موضوع پکې راشي موږ وکړنګئ چې یاره اخر دا لکه د یو شاعر نن سبا چې کوم پیژندنه ده نو هغه به په غزل کېږي. په غزل دی جي که یو سړی وي مړه لکه موږ پخپله چې دا دی ووینو چې هر کس راځي نو هغه دا ونه چې زه به نظم ووایم. چېرته د 10 شاعرانو نه پس یو کس راشي سټیج ته هغه وایي چې ما نظم به ولي، هغه په یو موضوع باندې لیکلي، یا سیاسي نظمي یا علمیه نظمي، داسې نظم نه د رومان نظم. خو بیخي زما خیال دی چې روماني کومه خبرې کېږي په نظم کې نو هغه خو اوس روکې شوې، د رومان والا غزل خو اړو څوک لیکي نه. څنګه چې خبره تاسو وکړله چې اوتي دا د شاعرانو ګړو دلته کې محفلونه به ګرم وو، د لرې لرې ځای نه خلک به راتلله صرف د دې دپاره چې موږ شعر وو او مینان ډېر وو، شوقیان ډېر وو. اوس هم شاعري کېږي په ننني دور کې، خو هغه خلک نشته دی. آیا هغه اوریدونکي کم شو یا هغه شاعري نه کېږي؟ پخوانۍ شاعري څنګه وه، د نننی دور دا چې کوم په سوشل میډیا باندې کېږي، نو تاسو د دې نه تر کومه حده پورې مطمئن یې؟ تر څو پورې چې په سوشل میډیا باندې د غزل لکه موږ مختلف شاعران وینو، ضمیر خان ضمیر، اعظم بونیری، دا په میډیا باندې ډېر په سوشل میډیا ډېر خواري، دانش صاحب او ښه شاعران دي، دا نه چې
خو د دې نه علاوه کوم ګلوکاران چې کومه شاعري په سوشل میډیا باندې خورېږي یا د نټ په ذریعه موږ ته راځي نو زما خیال دی چې دا خو شاعري نه ده صحیح دغې ته خو موږ شاعري نه وایو که هغوی چې په تاسیجي نه یو تباهي د تباهي یو تباهي دې وکړه نو دا خو شاعري نه ده آیا د دې نه څه ابلاغ کېږي څه پیدا دې عوامو ته رسي بالکل نه کېږي بالکل نه کېږي دا ته د خپل یو ایکسپیرینس خبره کوم یو وخت کې داسې چلو شو چې ما ته د فلمي ګانو آفر وشو زه لاهور ته لاړم او ډایرکټرانو سره ملو شم نو هغه ما ته وویل چې موږ له داسې ګانې ولیکه چې عوام یې خوښوي نو ما ورته ویل یاره کم په 71 70 کې او بیا داسې راځه 75 او ډېرې ښې ګانې به جوړېدې نو ما ته وویل چې نه اوس هغه دور نه دی دا د سنترین مې خبره ده ډېره عجیبه خبره ما ته هغه ډایرکټر وکړه چې تا دا ګانه اورېدلې نه ده بعضې ځایونو کې غږېږي لږ ما ته را نږدې شه لږ زه به در نږدې شم ته به پخوند پوه شم زه به پخوند پوه شم نو ما ورته ویې نه زه که دلته راغلی یم نو زه یم چې ما خلکو ته شعور ورکړې ما خلکو ته پوهه ورکړې خلک مې راویښ کړې دا خو چې دی نو د جهالت د اقبال خلیل صاحب مینوالو ته به آخري پیغام څه ورکول غواړې نو آخري پیغام خو دا دی چې زموږ چې څومره مینوال دي او دا پروګرام ګوري نو د ورورولۍ نه بله غټه خبره نشته د اتفاق نه بله غټه خبره نشته او بل چې د خلکو سوچ اسلامي سوچ شي زموږ په معاشره باندې د بهر د قوتونو ډېر لوی اثر دی چې هرکله زموږ سوچ اسلامي شي نو موږ به هله انسانان هم شو مسلمانان یو خو انسانان به م رانه جوړ شي صحیح خبره مینوالو ته څه خپل کلام ووایي خامخا لیواله دي چې ستاسو کلام واوري جی نه پوهیږي په تیاره کې یو سړی دی نه پوهیږي په تیاره کې یو سړی دی ته به وایې لوی په غره کې یو سړی دی نه پوهیږي په تیاره کې یو سړی دی ته به وایې لوی په غره کې یو سړی دی او فقیر نه دی خو فقیر په شان ښکاري فقیر نه دی خو فقیر په شان ښکاري ولاړ هر وخت مې په وړه کې یو سړی دی فقیر نه دی خو فقیر په شان ښکاري ولاړ هر وخت مې په وړه کې یو سړی دی او د زړه حال ورته قسم دی ویلی نشم د زړه حال ورته قسم دی ویلی نشم د مودو نه مې په زړه کې یو سړی دی د زړه حال ورته قسم دی ویلی نشم د مودو نه مې په زړه کې یو سړی دی او په کلونه یې ته ګوره مخ نه وینم په کلونه یې ته ګوره مخ نه وینم ما سره زما کاله کې یو سړی دی په کلونه یې قسم دی مخ نه وینم ما سره زما کاله کې یو سړی دی او خپل احساس یې ذمهوار دی ورته ګوره خپل احساس یې ذمهوار دی ورته ګوره ژوندې خښ په دیواله کې یو سړی دی خپل احساس یې ذمهوار دی ورته ګوره ژوندې خښ په دیواله کې یو سړی دی او د دنیا سوچ یې مازغو کې دی ویښ شوی د دنیا سوچ یې مازغو کې دی ویښ شوی غدت شوی په مانځه کې یو سړی دی د دنیا سوچ یې مازغو کې دی ویښ شوی غلط شوی په مانځه کې یو سړی دی او په اوبو تې نه اورونه نه مړه کېږي اخري شعر دی په اوبو تې نه اورونه نه مړه کېږي وخت سېدلې تناره کې یو سړی دی په اوبو تې نه اورونه نه مړه کېږي غلط په اوبو تې نه اورونه نه مړه کېږي وخت سېدلې تناره کې یو سړی دی ډېر ښه اقبال صاحب ودېکو دا و اقبال خلیل صاحب چې تاسو ته یو ډېر خوندور او مزیدار کلام واورېدو او بیا یو ډېرې ګټورې خبرې علمي خبرې چې تاسو ته یې وکړلې موږ ډېر مشکور یو نه پوهیږي په تیاره کې یو سړی دی حقیقت کې چې موږ په تیاره کې پراته یو همدغه رڼاګانو ته راوستل پکار دي څنګه چې اقبال خلیل صاحب خبره وکړله چې دا موږ وایي چې خلک دغه خلک د شعور خاوندان شي دی چې کم دی دا ملک ښایسته کړي او د ملک نه دا تیاري ختمې شي او په رڼاګانو بدلې شي نو قدرمندو په دې شعر به اجازت غواړم چې ما یې د حسن د لمبو په سوري خوب کړی دی او ملګرو ما ورپسې ځکه لیونتوب کړی دی او دې پسې مزې چې د مخ کاسه مې ډکه ښکاري
دا مې ملګرو د احساس زه هم پړسوب کړی دی. د سید صاحب په دې شعر باندې اجازت ماله راکړې. د الله فرمان. دلته د منټو افسانې نه راشه، د کرکټین تر راشه، د هغې د افسانې یو هیت دی. بیا د 70